به خاطر جلوگیری از بغاوت مردم دیگه اقدام بکنه و حرکت بکنه. د بدخشان لاریون کوونکو ته د طالبانو صبر تمام شو. فطرت وایي که لاریونونه بند نه کړئ نو وبځپل شي. دا چې رباني څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته یوه خپره کړې اعلامیه کې په بدخشان کې راپورته شوی کړکېچ د کوکنارو د کښت له امله بللی او زیاتوي یو شمېر کسانو د دوی په هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنار په ضد په مبارزه بوخت دي د هجوم وروړلو هڅه یې کړې او وروسته د ده له قوله خواشینونکې پیښې رامنځته شوي دي. هغه زیاته کړې دې پیښې د لا څېړنې لپاره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی د لوی رستیز فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی. لوی رستیز قاري فصیح الدین فطرت د بدخشان له ولسونو غوښتي چې لاریونونه نور ودروي او په وینا مجاهدین مجبور نه کړي څو د دوی ځپلو لپاره نور ځواکونه ورولېږي. نوموړي په افغانستان کې د کوکنارو کرکیلې په له منځه وړلو کې د دوی د حکومت پر ژمنتیا ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې بغاوتونه او لاریونونه د هیچا په ګټه نه دي او وضعیت نه باید نور کړکېچن شي. نوموړي ویلي اجازه نه ورکوو چې یو شمېر قومي ټیکهداران د خلکو له احساساتو ناوړه ګټه پورته کړي او خپل غیر قانوني کښتونو ته مشروعیت ورکړي. بلخوا د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند یوه اعلامیه کې طالبان په بدخشان کې د معترضانو په ځپلو تورن کړي. دې ګوند د سیمې د خلکو راپورته کېدل د طالبانو د ظلم ستم او تبعیض پایله بللې. یو شمېر لاریون کوونکي هم تور پورې کوي چې طالبان دوی سره ظلم کړی او د دوی یو تن بې ګناه کس وژلی خو طالبان بیا داسې ادعاوې رد کړي او د دوی پر ضد دسیسه بللې. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.